چې کوي د لارې نه کوي. بیت المال سره ته مرسته نه کوي، همسایه حقوق ته نه منې، د خپل همسایه سره ته په جنګ دی، د خپل کاکا سره د ټوپک په لاس د تربورګري کوي او بیا یو پیره مسلمانېږي ځي یو جاهل ته پیسې لېږي چې هغه کومک وکړي. د تاسو هر یو په کلي کې کم وږي دي، د تاسو د هر یو په کلي کې کمې کونډې دي، د تاسو هر یو په کلي کې کم یتیمان دي. ولې د هغې یتیمانو غم نه خوري؟ ولې د هغو کورونه نه جوړوئ؟ په خپل پلار دی جوړ که پلار خو د درنه غلا هم نه کوي. او که ته وایي چې دا پیسې خو د افغان جیب ته ځي، خو که د پلار غلا وکړي ښه ده، که داسې یو افغان چې هغه لاړ شي BNB تجارت پرې وکړي، خو بیا پرېږده چې پلار دې درنه غلا کړي. سو زه وایم که اوسه پورې لا وخت شته، اما کله چې موږ هغې برخې ته راغلو بیا خو دا خلک خو د اسلام دعوهګیر دي. آیا په اسلام کې داسې شته دی چې ته لاړ شي د یو جسد باندې غمګینه ویډیو جوړه کړي چې بیا خلکو احساساتو سره لوبې وکړي چې هغه در سره کومک وکړي؟ زه بدیله لار لرم. د خپل کلي غریبان ټارګېټ کوي، د خپل کلي یتیمان ټارګېټ کوي، د خپل کلي کونډې ټارګېټ کوي. هر هغه مسلمان چې خپل همسایه ته خیر نشي رسوی، بل هر چاته چې خیر رسوي خدای مجرم ګڼي، ځکه الله تعالی درته وایي چې د تا د ورور نه ډیر حق په تا همسایه لري. سو د کوم اسلام نه غږېږئ یار؟ مونږ خو په شفر کې آهسته آهسته خلک غږوو، ځکه زه نه غواړم چې یو دم راپورته شم هر څه چې دی ګډوډ کړم. اما د تاسو فلسفه غیر اسلامي ده ورور مې. د میګا چرچ ایډیولوژي تاسو راخیستې پلي کوئ. الیاس دخته یو نفر خیریه بنسټ جوړ کړی دی، په داسې بلند منزل کې په افغانستان کې ګرځي چې حتی شیشه AI په واسطه جوړه ده. شیشه چې ده AI په واسطه جوړه ده. په داسې موټر کې ګرځي چې هغه نوی ایلن ماسک جوړ کړی دی، په سړکونو ګرځي. د غریبانو خدمتکار همداسې، د غریبانو خدمتکار په دې شکل ژوند. د غریب خدمتکار خو هغه چې خپل د خولې ډوډۍ هم بل چا سره نیموي. که یو نفر ماته وایي چې زه میلیونر یم او زه خیریه بنسټ لرم، زه ورته وایم نه لالا، ته میلیونر کیدی نشي او خیریه بنسټ په یو وخت کې نشي درلودی، ځکه که د تا په خلکو زړه درد کوي ته څنګه میلیونر پاتې شوی؟ پس موږ ډبل سټنډرډ ډېر لرو، دې ته باید پام وکړو. جناب خوږیاڼی صاحب ستړی مه شي. السلام علیکم ډاکټر صاحب. علیکم السلام، مهرباني ورور. سلام درته غټ واچوم که وړکې اخره که به بې چوکاټه شو. نه وایم مهرباني ته. نه مننه، ژوندی اوسې. اول خبره د صحیح ده، باید نوروز د ټولو ته یو هغه ورکړي چې چا نه دا پیسې خو ټول مسافر ورکوي، لکه څنګه چې دا مخکې ورونو وویلې مرسته ورسره مسافر کوي، خو باید مسافرو ته بیا یو توضیح هم ورکړي چې کوم ځای کې دا کومې پیسې لاړې. بله د نوروز 6 کاله یا 7 کاله کېږي چې راغلی خارج ته، دا 6 کاله خو د موږ هم کېږي، لا 10 که 12 که موږ اوسه پورې بلډینګونو کې کار کوو، پردی مزدوري. د دا پیسې له کمه کړې، د کوم کار د جرمني کې وکړه چې د تې نه دومره پیسه جګه کړه چې اوس یې خیره بنسټ هم جوړ کړ او خپل هم داسې ځای کې اوسېږي، داسې کورونو کې اوسېږي چې هغه مسافر نه لري دلته. که فامیلي دي خو داسې کور کې ژوند نشي کولی، ولې 2000 معاش علي، په 2000 کې تقریبا د ده به د کور 1500 پونډه کرایي په لندن کې، د دا له کمه کړې. یعنې د کوم بزنس وکړه چې دا هغه کوي. دا ډېر خلک وایي چې غریبانو ته یې ګټه ځي، دوی خپل خپلوان غریبان نشته چې دوی ورته خپله دا پیسې خپل خپلوانو ته یې ولېږي، اول هغوی ښه کړي بیا د بل غم وکړي. نو دا پیسې خو هر سړی کولی شي چې خپل ورور ته ووایي چې غریب وګوره، کوم غریب یې په کور کې کلي کې، هغوی ته یې ولېږي او هغوی پرې څه شی وکړي. زما دریځ خو دغه ده چې کوم کار کوي نر کار کوي، ولې چې دوی ټول عمر د مسافر په نوم پیسې واخیستې، اخره کې چې هغه خلک ګوري د موږ نه ښه ژوند بیا له هغوی لري، موږ پکې پاتې خلک موږ شو، په 2000 روپو کې موږ 1 روپۍ پیدا نه کړه چې موږ پکې داسې ژوند وکړو لکه دا خیري بنسټ والی چې کوي نن سبا. موږ په خارج کې ژوند کوو، د خیري بنسټونو والا هلته ناست دي په افغانستان کې، هغوی موږ نه ښه ګرځي. آیا دا 2000 یورو کې موږ داسې ګډوډ ګرځېږو، د موږ فامیل پکې داسې ښه نشي ګرځېدلی لکه خیري بنسټو والا چې ګرځي. دا پیسه دوی له کمه کړه، که دوی چېرته د پلار نه ورته کوم پیسه پاتې نو بیا خو دوی موږ ته هم ضرورت نه لري چې موږ غریب سره مرسته وکړو که نه. باید همدوی په هماغه چې کوم بزنس لري، کوم کاروبار لري، همغې نه غریب ته پیسې ورکړي، نو بیا خو موږ ته هم ضرورت نه پیښېږي. او که چېرته د مسافرو پیسو ته ناست دي نو باید مسافر ته بیا خلک ووایي
چې دغه پیسه په دغه ځای کې موږ مصرف کړه، په دغه غریب هم څومره مصرف کړه. یعنې دا خو ډېره غټه ذمهواري ده خیره بنسټ که نه. داسې خو نه ده چې یا 2 کروړه راځي او زه استعمالوم او تا ته نه یم چې ما په کوم ځای کې استعمال کړه وروره. بس ما ته صرف یو څو ویډیوګانې را مخې ته کړې او ما ته وویل چې ما په دې غریب باندې استعمال کړه. ما ورته یا مې ورته څه جوړه کړې ده. نو آیا ته ما ته دې ما ته حسابي په کال مسافرو ته ورکړي چې په ته اعتبار پوښ شي، تا ته نورې درکړي، تا سره مرسته وکړي. نو ته خو نن مې ویډیو کتلی یو ورګونګ یې کړی چېرته کارواش جوړ کړی، څه شی جوړ کړي دي همدې نوروز. ښه دا پیسې له کومه شو چې ته په پونډو باندې دا خو ارزانه نه دي. موږ یو دوکان ته وس نه کېږي چې په 100,000 یا 1,000 یورو به وي، یو وړکی شرکت دوکان سړی والي. نو دا کمپنیانې د کومو پیسو نه جوړوي. نو دا آخر کوم کاروبار دی؟ الله دې اجر درکړي. دقیقا ولې په مجموع کې بحث کوو، زما خبره هم همدا ده او تا د ما نه ښه وکړه. خو یو شی زه دا وایم، ډېری خلک چې وایي چې نن ما دا کمپنۍ شروع کړه، نن هغه کمپنۍ شروع کړه، دا مخکې ما تشریح کړه چې دا ټرست بیس کسټمر دی، کوم ته چې فشنګ وایي. یو نفر او په دې په کافي اندازه وغږېدو. جناب ارسلان رور ستړی مه شي. ارسلان صاحب که مو غږ اورئ، مهرباني الله مو راوله ورو. ارسلان صاحب فکر کوم زما غږ نه لري، نو زه به وخت ورکړم بل ملګري ته. جناب علاودین صاحب ستړی مه شي. علاودین هلمندی ستړی مه شي. بخیر. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. علیکم السلام. ډاکټر صاحب والا ښه موضوع راخیستې ده. دا خبرې چې کار خبر د حقیقت ته دا ټول سیدي د خپل ځان لپاره کار کوي. تا ډېره ښه موضوع ده. بس موږ د سره ولاړ یو په رالار کې، بس اورو دي لاندې درته ناست یو. مننه. سلامت اوسئ، الله تاسو ته اجر درکړي. جناب محمد الله، الله مو راوله، ستړي مه شئ. محمد الله صاحب که مو چېرته غږ اورئ، مهرباني سره. السلام علیکم ډاکټر صاحب. وعلیکم السلام. ډاکټر صاحب ډیره مننه چې ملي ګټو ته فکر کې، ملي ګټو ته کار کې. خدای تعالی دې خیر درکړي. خو زه یو وړکی دغه لرم، پیشنهاد لرم که خدای دې وکړي چې ستاسو نظر واړوي. مهرباني وروره موږ تاسو ملي دغه لرو، دغه خیریه بنسټونه لرو، خو دوی غیر منظم دي که نه. چې موږ تاسو خپله کار وکړو دې باندې چې دولت سره هلته روابط ونیسو، چې یو منظم سیستم ورته جوړ کړو. چې مثال نوروز صاحب جلال آباد کې غټې ځمکې لري، هلته د سردخانه ورته ورته ولګوي. زموږ او تاسو پیاز هم د اوس 50 روپۍ باندې څوک نه اخلي. که دغه 3 میاشتې بعد موږ بازار ته وباسو، ډېر ښه پیسې جوړوي. خو کابل کې هم دغسې پلان تطبیق شي، کندوز کې هم دا پلان تطبیق شي چې لیک منظم یې کړو. یعنې بندېدو نه چې لیک موږ او تاسو منظمتیا باندې کار وکړو، ډېره ښه ده. زما نظر ډېر دغه دی، ساده دی. زه وایم هر خیریه بنسټ باید ډیټا شریکه کړي. که چیرته یو خیریه بنسټ د عامو خلکو باور لاسته راوړی شي او دوی چې کومې پیسې ترلاسه کوي د هغې جواب یې بیرته عامو خلکو ته ورکړی، نو هغه خیریه بنسټ باید بیخي زما خبرو پسې ونه ګرځي. زما خبرې بیخي هغو پورې مربوط نه دي. اما هغه خیریه بنسټونه چې غلا کوي، مثلا کله چې پیسې غواړي، ام تلیفون شمیره راکوي، ام واتساپ شمیره راکوي، ام ادرسونه راکوي، ام مې زنګ په وخت چیږي. خو چې څنګه مې پیسې ورولېږلې، بیا نور تلیفون مې بلاک کړي، بیا جواب هم نه راکوي، بیا حساب و کتاب هم را سره نه کوي. دا خیریه بنسټونه باید وپېژندل شي. زما ټول هدف همدا دی. ولې یو شی زه تاسو ته وایم، نن زما بحث د 2 مسایلو په اړه و. زه نه پوهېږم، زه غواړم پوه شم آیا پوه شوئ چې کسټمر ټرست بیس کمیشن چیشته وایي؟ آیا پوه شوئ چې د تاسو د باور په اساس څنګه په تاسو باندې کمیشن کاری کوي؟ که چیرته پوه شوي یاست لطفا ماته ووایئ. ځکه که د تاسو په منځ کې 10 نفر هم پوه شوي، دا 10 نفره به 10 نور نفره چې دی خبر کړي. او زه غواړم، زما نن ټول هدف د راتګ نه همدا و چې شکر د خدای چې هغلته ملګري راته وایي چې پوه شوي او دا ما خوشحاله کوي. ټرست کسټمر بیس کمیشن چې کوم دی، دې ته په انګریزي کې فشنګ هم وایي. مثلا زه راځم ځان ملا معرفي کوم، زه راځم ځان یو ډېر فرشته معرفي کوم
او په سبا زم یو شرکت ته وایم چې زه به په فیسبوک کې ووایم چې دا شرکت زما دی نو خلک به خره شي بیا د بیرې معافي او د دې د خاطره چې خلک په ما باور لري هغه به راشي د دې ځینه به سودا کوي نو په دې کې به بیا ته ماته کمیشن راکوي دغه معامله اوس د خیریه بنسټونو لخوا روانه ده کله یو اپلیکیشن درته وایي چې دا اپلیکیشن بنسټ ایښودونکی زه یم د دې مکتب بنسټ ایښودونکی زه یم د دې کورس بنسټ ایښودونکی زه یم د دې موټر د خرڅلاو بنسټ ایښودونکی زه یم ولې ځکه اول دې سړي چې دی ځان مشهوره کړه دوم دې سړي چې دی د تاسو باور لاسته راوړ اوس د افغانیت او د اسلامیت په نوم به په تاسو باندې د نورو خلکو شیان اخلي تر څو خپله کمیشن لاسته راوړي او ولې دې لارې ته لاس اچي ځکه نور تاسو خیرات نه ورلیږئ ځکه نور خیریه بنسټونو کې هلته به یې څه کوو هغې لوبې ته څه وایي دا د خیریه بنسټونو لوبه چې ده دې ته ایموشنل بیس ټرسټ وایي ایموشنل بیس ټرسټ څه دی تا ته یوه یتیمه ښایي تا ته یوه غریبه ښایي تا ته یوه معصومه ښایي چې ستا پې زړه درد وکړي ته درته پیسې ولېږي اوس ته پوهېږي چې دا ټولې ویډیوګانې خو سم د تلسي د سیریال غوندې جوړېږي او افغانستان هماغه برباد دی نو ته اوس خیرات نه ورلیږي نو ایموشنل بیس کمیشن بدل شو په چی شي باندې دا بدل شو په ټرست بیس کمیشن باندې دا یو گیم دی دا یو لوبه ده هغه خلک چې پیسه دار دي هغه خلک چې خیریه بنسټونه لري دوی کینی په دې لوبه باندې غږیږي دوی سره ټیمونه جوړوي دوی په دې اړه بحث کوي دوی وایي چې څنګه خلک احساساتي کوم شی ښه چلیږي کومه ترانه ښه اغېزه کوي مثلا یو نفر وایي چې ما د یو یتیمې جنۍ ویډیو وکړه دغه ترانه مې پکې اچولې وه چې وزما معصومې جنۍ چیرته یې وطن تباه شو نو ماته یو 9 لک روپۍ چې د خلکو خیرات راولېږه هغه بل خیریه بنسټ وایي پرفیکټ سو دا د تا ترانه ده زه باید استفاده نه کم صحیح ده وایي هو ځکه زه په دې ترانې مشهوره شوی دې ترانې باندې خلک د ما سره احساساتي کیږي نو حتی دوی ترانې سره ویشي کله چې تاسو ګورئ په دې بیکګراوند کې غمګینه ویډیوګانې چې جوړیږي د هر یو بیله بیله سندره ده دا ایموشنل بیس کمیشن دی ټرست بیس کمیشن که زه دغه نن تاسو ته ووایم دغه نن که زه شکیب تاسو ته ووایم زه لږ زره ډېر خوراکي یم بخښنه غواړم مثلا که زه درته وایم چې دا وینئ دا کلچې که چیرته تاسو دا کلچې وخورئ د تاسو په سر ویښتان راشنه کیږي اوس 4 لکه نفر زما خبره اوري په دې 4 لکه نفرو کې چې خدای ووهي 1 لک نفر ګپ خوري چې دا خو ډاکټر هم دی همیشه یې حقیقت ویلي ښه مسلمان هم دی سبحان الله داسې ښه پوخ وایي راځه دا بسکیټ والو شاید زموږ ویښتان راشنه شي اوس ما د دې شرکت د رئیس سره کمیشن کاري کړي ورته وایم چې دراله معامله سور ده چې یار افغان درنه بسکیټ اخیسته 15 روپۍ پکې د ما دي اما دوی دا ظالمان داسې نه کوي دوی داسې هم نه وایي چې دا بسکیټ وخورئ تاسو ته ګټه رسوي ځکه که داسې وایي بیا خلک وایي چې ښه حتمن د بسکیټ د کمپنۍ سره یې حتمن چې دا معامله سور کړي دو څه وایي دو راځي وایي چې نن مې یو کمپنۍ جوړه کړه زه یو ډیمو تاسو ته درکوم چې دا ټرست بیس کسټمر بهتره وپېژنئ اوکې لایټ آماده دی لایټ آماده دی که نه زه غواړم پوه شم لایټ مو آماده کړی لایټ کمره سکرین هر څه آماده دي چې اکشن وکړم سو اکشن السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته د الله سبحانه وتعالی په نصرت نن ستاسو ورور یو بل تجارت پیل کړ این جانب ګلبدین حکمتیار یو نوې کمپنۍ راوویسته د چپس اهوی نه پوهېږم نوم یې څه دی نوم څه اهوی د چپس اهوی کمپنۍ دا د ورور کمپنۍ ده زما خپله کمپنۍ ده د افغانانو تولید دی بس ورشئ په دې دوکانونو کې راچپه کوئ چې چیرته مو لیدله چپس اهوی د این جانب اهوی تو خو دا عین ډېر سخت وایي الله تعالی دې تاسو ته چې دی ښه ورځ درکړي او برکت شه اوس چپس کمپنۍ د ما نه ده دا د بل چا ده ما ځکه په ټیک ټاک کې په خپل نوم کړه چې د هغه سړي نه کمیشن واخلم هلته مې لاندې خپل چوکرې کینولي هغه وایي سبحان الله ماشاء الله الحمدلله هغه مازان دې سوځي نوې کمپنۍ واه واه بیلیونر زنده‌باد
څنګه بیلونر یې، څنګه هره ورځ نوې کمپنۍ جوړوي چې بیا د خیریه بنسټ کې اوس هم زور درته درکړی چې شکیب څنګه لینک جوړ کړی زما خیرات را بندوي. سو دې ته ټرست بیس کسټمر وایي. زموږ دا ټوله موضوع علمي وه، نه په چا مونږ وغږېدو، نه مو څوک بیا به کړه، بیا به خو مو کړه خو زه خیر، او نه مو د چا په اړه کوم بد معلومات ورکړه. تاسو خپله راتلی د یو چا نوم مو ورکو. زما فقط 2 هدف و. اول ټرست بیس کسټمر څنګه جوړیږي کوم چې تاسو زده کړه. دوم دغه انسانان څنګه د تاسو باور خپلوي. د دواړو مثال درک. د ولی الله په مثال کې مې پوه کړی چې مثلا ته وایي چې زه نور ولی الله ته ګفټینګ نه کوم، ولی الله بلاک کې ګوري چې چینګو مارکیټینګ کوي، چینګو بلاک کې ګوري چې علیشا مارکیټینګ کوي. سو انشاءالله په دې دواړو مسایلو باندې پوه شوي وئ. زما اصلي موخه د راتګ همدا وه چې دغه 2 مسایل تاسو ته تشریح کړم. نور مو الله تعالی ژوندي لره، که خیریه بنسټونه دي، که خیرات کوي، که میلیونران دي، که بیلیونران دي، الله تعالی دې ورته هدایت وکړي. الله تعالی دې همیشه آباد لري. په مونږ یې څه زمونږ مبارزه نظریاتي ده. زه د نوروز نه ځکه خفه شوم چې په یو ځای کې ناست و، زما په اړه عجیب غریبې خبرې کولې. کله یې ویلي چې د ما سره قرارداد کړی، کله یې ویلي چې دا زما په درسخان ناست دی، کله یې ویلي چې حتی شخصي کېده. زه فکر کوم دا ښه کار نه دی. په ځانګړي ډول هغه خلک چې د اسلام نقاب اچي. زمونږ جګړه نظریاتي ده. زه نوروز سره بیخي کار نه لرم، بیخي کیسه کې نه یم، زه هغه 100 منه لیټۍ کې نه حسابوم. زه نظریاتي جګړه لرم. زه وایم چې کسټمر ټرست بیس کمیشن باید بند شي. زه وایم ایموشنل بیس مارکیټینګ باید بند شي. دا افغانان نه مني، دا افغانانو ته د منلو وړ نه دي. تاسو هم چې کله راځئ داسې فکر مه کوئ چې زه هر چې وایم دا فقط نوروز پورې اړه لري. اوس نه پوهېږم، زه جالبه ده، زه غواړم دغه یو شي نه ځان تیر کړم. لکه زه غواړم عمومي وغږېږم، اما د جناب نوروز چوکري راځي وایي ته په نوروز غږېږي، او ته منکرېدی هم نشي چې اوس ووایي چې نه غږېږم، ځکه وایي دا کوم صفات چې ته وایي دا ټول په هغه کې دي. وروره چې هغه دا صفات په هغه کې دي نو زه څنګه وکړم؟ زما ګناه څه شی ده؟ خو هغه ته وایي چې اصلاح شي، ما خو یې نوم نه دی اخیستی. زه خو تاسو ته وایم چې یو غاټه پروسه ده د ټرست بیس کسټمر په نوم. راشد خان راځي تاسو ته وایي چې زه د ریډ باول نماینده یم. دې ته ټرست بیس کسټمر وایي. اما تاسو بیخي یو شی په خپل نوم کوئ، تاسو نه دی، بس فقط افغانان غواړي چې یو شی استفاده کړي. سو الله دې خیر راپېښ کړي. زه نه پوهېږم چې څنګه خلکو ته وایم. په زوره راځئ وایي چې والا دا خو ته خو د غل په اړه غږېږي، دا غل خو زه یم. نه لالا زه په مجموع کې غږېږم. اوکې، مننه د ټولو نه. الله تعالی دې د مونږه مبارزه تل د حق مبارزه وساتي. الله تعالی دې زموږ ستونزې را حل کړي. الله تعالی دې د خپل حکمت او خزانو دروازه زموږ په مخ پرانیزي. مونږ په نصیب کې د شهادت مرګ کې الله تعالی دې مونږ د قبر د عذاب نه وژغوري. الله تعالی دې د مونږ ټول غلط معلومات چې کوم بې رښتینې نه وي د مونږ د خولې نه لرې کړي، تر څو مونږ وشو کولی د حق خبره تر خلکو ورسوو. او الله دې په دې مبارزه کې مونږ سره مل اوسي. الله تعالی دې زمونږ ګناهونه وبخي. الله تعالی دې د مونږ ټولې هغه خبرې چې د ملت د پوهاوي په ځای د شر لامل کیږي اصلاح کی په شمول دمه. او الله تعالی دې مونږ ټولو ته دومره زړه او ایمان راکړي چې زغم ولرو. که مو ملت لوټلی حداقل د اوس نه ځان اصلاح کو. ټول په ځان پام کوئ، ټول خوشحاله اوسئ. خوشحاله یم چې تاسو په څیر یو کورنۍ لرم. خوشحاله یم چې تاسو سره وخت نا وخت خبرې کوم. خوشحاله یم چې تاسو دپاره حداقل پر ټیک ټاک خدمت کوم که اوس په بلو ځایونو کې نشم کوی. یو څه وایم، صحت ته متوجه وکئ، خوب مو پوره کئ، خوراک مو سم کئ، د ژوند نه خوند واخلئ، خپلې کورنۍ ته رسیدګي وکئ، د کلي د غریبانو غم وخورئ او خپل مغز همیشه ترې استفاده وکئ. تر بیا مو الله مل